په تا باندې په دې ژوند کې ګزارونه کیدی شي د دې څیزونه چې ستا بې ګمان هم نه وي. بچ شو یوسف علیه السلام گزار د شرمخ نه، خو بچ نه شو د گزار د رونو نه. نو د رونو گزار د کم ځای نه راغی. خو ده په ګمان کې هم نه راځي چې رور به په ما څه وکړي، گزار به وکړي. او ده په ګمان کې هم نه راځي چې رور به ما سره دوکه کوي او ورور به ما سره خیانت کوي. نو ته ای مسلمانه ځان تیار ساته هر ټیم او ځان ویښ ساته. دا عبرت شو که نه. مونږ خو وایو چې ګزار به څوک کوي؟ هغه پلانی چې زما واضح دشمن دی. خو کیدی شي ګزار د هغه ځای نه رانشي، ګزار د چا نه راشي؟ د خپلو نه راشي. ګزار په تا باندې ستا د ښځې د طرف نه هم کیدی شي، ګزار د بچو د طرف نه هم کیږي، دوکه خیانت تا سره د رونو د طرف نه کیدی شي. د ډېرو سره شوي شوي دي که نه شوي؟ شوي. بلکې داسې واقعات موږ ته معلوم دي، تاسو ته هم معلوم وي. رونو اتفاق کړی د یو ورور په وجلو باندې. تره زامن را لګېدلي، تره زوی وجلی دی، رویلونه را لګېدلي، تره یې وجلی دی، خورۍ نه را لګېدلي، ماما یې وجلی دی، ماما را لګېدلی، خورۍ یې وجلی دی. رور او د خور په منځ کې، د رور او د رور په منځ کې. د یوسف علیه السلام د واقعې نه دا خبره واضحه شوه چې کیدی شي په تا باندې ګزار د داسې ځای نه راشي چې ستا په ګمان کې هم نه وي. ستا مخلص ملګری به مخلص، او ستا به پې 100% نه 101% یقیني، 101% به ستا یقیني. دقه ستا چې په 101% یقین دی، دی به د باندې ورځ ګزار وکړي. تا به ځان ټول دته حواله کړی چې ته زما رورې، ته زما پلانې، ته زما پلانې. همدقه تا چې د ځان او مال او هر څه حواله کړي، دی به رسې ورځ دوکه او خیانت کوي. کیدی شي که زه خبره کوم، لازم نه ده، څه قانون نه ذکر کوم. ما تاسو ته دا ووایې چې یعنې موږ خو دا ګمان نه کوو چې دې طرف به ګزارونه راشي. کوم خلک چې ما یاد کړو، خو راتلی شي که نه شي راتلی؟ راتلی شي. د کوم ځای نه دا خبره موږ زده کړه؟ یوسف علیه السلام د مدرسې نه. او بهر ته چې وځو ووایو ملګرو ته، موږ نن د چا مدرسې ته تللي یو؟ یوسف علیه السلام مدرسې ته. او د هغه اوچت انسان نه او د هغه د واقعې نه او د هغه د سیرت نه موږ دا خبرې زده کړي. دا ډېره ناشنا فایده ده چې کله ناکله به ګزار په تا باندې د دې ځای نه وشي چې ستا په ګمان کې به نه راځي.